بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ اساسي نننی درس ده لیکشن 2 یعنی دوهم درس او د 2 سپیل داسې لیکل کیږي یعنی د دو سپیل داسې لیکل کیږي. ګرانو دوستانو نننی درس زموږ اساسي زوړ درس ده، په هغه کې صرف یو څه جملې زیاتو او ګورو چې څنګه پکې زیاتو. ګورئ دوستان، دغه ایکس اپسیلون چې ده مثلا دغه وای چې کوم یو ده دې ته دلته اپسیلون وای، او د ایکس اپسیلون یعنی یو کس. اوس ګورو دغه یو کس سره موږ تاسې غږیږو. یو کس ته وای چې هغه ده هلو ایکس اپسیلون، وی گیتس، سلام ایکس اپسیلونه، څنګه یا وده یا ته مثلا وده وای یا wie geht es dir oder wie geht es dir کنه مثلا څنګه ایکس اپسیلونه یا هغه ستا حال څنګه ده ایکس اپسیلونه، هالو ایکس اپسیلون wie geht es dir. دا درس خو مخکې نه ده، امیدوارم په دې باندې ښه په اسانه پوهېږئ. اوس دلته لاندې راکوزېږو دوستانو، که د یو سړي حال ډېر ښه هغه به څه وایي. مثلا ډیر ته په دې ژبه کې څه وایي؟ ډیر ته وایي زیر. نو زیر څه شی شو؟ زیر ګوت. زیر ګوت یعنی حال می ډیر ښه دی. زیر ګوت اول ډیر وایي بیا وایي ښه، کنه زیر ګوت. کنه موږ تاسو وایي حال می یعنی ښه دی، موږ تاسو هم داسې وایو ډیر اول ډیر وایي بیا ښه دی وایي، حال می ډیر ښه دی کنه. نو زیر ګوت دانکې und dir زما حال ډیر ښه دی او ستا حال څنګه دی کنه. دا دلته په دې ځای کې به څه وایي auch کنه. اوس مثلا auch ګوت په دې ځای کې به زیر په کم ځای کې زیاتو موږ تاسې په دلته به زیاتو دلته به زیاتو کم سر کې. که داسې وایي موږ تاسې چې زیر مثلا زیر auch ګوت، دا خو ښه رانغی زما په نظر. که البته که داسې ووایه زما په نظر هم بد هم نه ده، ځکه چې یو سړی چې په دې ژبه کې هغه کنه یا د دې ژبې هغه پوهېږي، مړه جمله مخکې شاته ویلې مثلا هغه بیا پرې پوهېږي، خو لیکن ښه نه ده. څنګه چې په دې ژبه کې وایي هغسې باید موږ تاسې زده کړو. باید وایي auch sehr gut. زما حال هم ډېر ښه دی، دانکې مننه. ګورئ دوستانو، دغه زیر ده او دغه زیر ده. مثلا دا زیر لیکل کیږي، مثلا لکه داسې لیکل کیږي. څو اکثره خلک زیر ګوت ورته مثلا زیر وایي، او اکثره خلک سیر وایي. سیر ګوت هم مثلا دې ته سیر هم وایي، زیر هم وایي. دې کې هغه دومره هغه مثلا ځانونه پکې مه بندوئ. اوس راکوزېږو، مثلا دا درس خو مخکینی و، فقط په دې کې زموږ اساسي دغه زیر زیات شو، او مثلا دا بیا د زموږ تاسې که بیرته خپله جواب ورکوو یا په دلته په اول سر کې راشي یا په دلته اول سر کې راشي یا په دوهم سر کې راشي کنه، دا څنګه ورکوو دا هم جوړ کړو. اوس دلته دوستان همدغه درس به واري تمرین کوو یو 3 کسانو سره. دلته چې دا درس وګورو موږ تاسې وایو او بیا مثلا په دې باندې غږېدی شو کنه، چټي وایو، یعنی یا که چټي وایو د دې درس زموږ اساسي فایده چې شو چټي مغزه پې خرابو. خو اوس ګورو چې دا موږ تاسې څنګه تمرینو یا څنګه چا سره په دې باندې وغږېدی شو، یا په دې کې نورې جملې چې شی رازیاتېږي. اوس دلته ګورئ دوستانو، دلته یو کریم نوم ده، یو د زاندرا ده او یو زلما. ګورئ دوستانو، په دې ژبه کې د زیټ چې کوم یو ده، زیټ ته دې ژبه کې څت وایي. څت نو ځکه هغه د زی اواز په دې ژبه کې نه ورکوي. نو دا اس چې ده د اس سره اکثره حروفونه دي چې راشي مخې ته بیا هغه د زی اواز ورکوي. نو دې ته دغه ساندرا لیکل شوی دی، لیکن دې ته زاندرا وایي. دغه زاندرا ده ای د اواز والا ټکی ده، نو ځکه زاندرا ورته وایي. او دلته هم سلما لیکل شوی، زلما ورته وایي. لکه دلته مې چېرته ویلې زیرګوت هم ورته وایي، سیرګوت هم ورته وایي. ښه امیدوارم په دې باندې پوه شوي. اوس به شروع وکړو ځکه چې درس مو اوږدېږي. نو
دلته پښتنه وکي یا و پښتې د دې کریم نه چې څنګه ته کریمه wie geht es dir کریم یا داسې ویلی شي کریم wie geht es dir اولی نوم یا وروسته نوم فرق نه کوي خو همداسې البته داسې وایي wie geht es dir کریم داسې لږ ښه راځي wie geht es dir کریم کریم وایي mir geht es gut sehr gut مثلا sehr gut حال ډېر ښه دی sehr gut sehr شي نو لیکو ښه sehr gut کنه danke یعنی مننه ښه ګورئ دوستانو مثلا په دغه ځای کې دا میر یعنی زما گیتس دا وګورئ گیتس کنه دا دغه جملې نه خ د اوس کنه دغه جمله ګوره دلته په دې خبرو کې راغله دا چا راوسته دا دغه جملې راوسته لکه چې دلته راغله میا گیتس زیر ګوت زما حال د ډیر خو کنه دانکي یعنی مننه اوس دغه نه پښتنه وکړئ زاندرانه یا د ساندرانه مثلا ساندرا ته ووایي چې څنګه یې ساندرا ته wie geht es dir Sandra ja Sandra wie geht es dir Sandra وایي mir geht es gut صرف gut danke ja زما حال ښه دی مړه بد نه دی او مننه mir geht es gut danke وګورئ دوستانو ګوره که دلته دغه زیرم رانغی که نه خو دغه ګیتس راغی په چی شي راغی چې دا دغه میر راوستو دا وګورئ میر ګیتس زیر ګوت که نه دې ځای کې هم وایي ګوره چې وی ګیتس دیر که نه نو دا وایي زیر ګوت دې ځای کې نشته فقط په دې ځای کې د میر دا جمله راکش کړه لاندې راکوزه کړه یعنی ساندرا ویل میر ګیتس ګوت یعنی حال مې ښه دی بد نه دی دانکې یعنی مننه اوس دا پښتنه د سلمه یا د زلمه نه پښتنه وکړئ چې څنګه ته زلمه یا سلمه ته ستا حال څنګه دی داسې ورته وایي wie geht es dir سلمه وده یا زلمه wie geht es dir سلمه هم وایي mir geht es gut sehr gut sehr gut sehr د دې حال ډیر ښه دی sehr gut danke مثلا danke ښه دا هغه دا سلمه هم وایي mir geht es sehr gut زما حال هم ډیر ښه دی danke یعنی مننه اوس تا نه پوښتنه کوي چې und dir یعنی او دستا حال څنګه دی او دا یا داسې هم ویلی شي چې und wie geht es dir ja und wie geht es dir اوس تا دې خو درته ویلې اوس ته به هم باید جواب ورکړې ځکه ستا نه یې پوښتنه وکړه اوس ته به هم ورته وایې mir یعنی زما geht es auch دا وګوره دې ځکه علمي وي که نه زما هم چنان خپل اوخ به نه پرېږدې auch mir geht es auch sehr gut mir geht es auch sehr gut danke ja mir geht es auch sehr gut یعنی زما حال هم ډیر ښه دی او بل دوستانو بیا هم درته وایم دغه میا چې ده که نه دغه سره خیال ساتئ میر لیکي لیکن میا وایي او زه به درته یو وارې تکرار هم کومه او ښه hallo XY wie geht es dir سلام XY ستا حال څنګه دی sehr gut مثلا حال مې ډیر ښه دی danke مننه und dir او ستا حال څنګه دی auch sehr gut زما حال هم ډیر ښه دی danke مننه اوس دلته پوښتنه کوو wie geht es dir کریم کریم وایي mir geht es sehr gut danke زما حال ډیر ښه دی مننه زاندرا نه پوښتنه کوو wie geht es dir زاندرا وایي mir geht es gut danke
ښه یعنی زما حال ښه دی بد نه دی مننه ښه اوس دلته لاندې راکوزیږو د زلما نه پوښتنه کوو زلما څه وایي زلما نه اول پوښتنه وکړو wie geht es dir زلما زلما وایي mir geht es sehr gut danke زما حال ډېر ښه دی مننه und wie geht es dir او د ستا حال څنګه دی او یا ته څنګه یې ته هم ورته وایه mir geht es auch sehr gut danke زما حال هم ډېر ښه دی مننه ښه ګران دوستانو امیدوارم په دې درس باندې ښه صحیح پوه شوي یئ او بل موږ تاسې په پښتو کې هم غږیږو ډېر تفصیل ته هم ضرورت نشته خو بیا هم زه ډېر تفصیل کوم او ګورئ دوستانو په دې کې مثلا دغلته یو زر زیات شو چې مثلا په دې جمله کې هم راغی دلته هم راغی مثلا دلته ستا چې ځان سره وایي مثلا صرف دغه کې جمله کې رانغی دلته راغی مثلا تا خپله بیا دلته ویلې زر زیات شو او میر زیات شو او بل دا ګیتس یعنی دا جمله هم لاندې دې هغه ته راکوزه شوه بس امیدوارم چې تاسو په دې درس باندې پوه شوي خپل هدف هم ترې اوچت کړي ښه ګران دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم چوس